دوستانو د واتساپ استعمال نن سبا په کم ځای کې نشته. که دولتي ادارې وښایي، که مؤسساتو کارکوونکي وښایي او تجاران وښایي، دغسې شخصي د خپل فیملي یا ملګرو سره خبرې اترې وښایي، نو دغو واړو لپاره نن سبا واتساپ ډېر زیات استعمالیږي. خو علم مکه کوم واتساپ باندې چې ته خبرې کوې، که هغه د تجارت په اړه که هغه د نورو شیانو په اړه د کم دریم کاس ګوري، هغې ته معلومات کېږي. نو په نننۍ ویډیو کې درته 2 سټیپه ښایم چې تاسو به څنګه وکولی شئ چې خپل واتساپ خوندي وساتئ، تر څو بل کس ونشي کولی چې ستا واتساپ وګوري، کم معلومات چې تا شیر کوي هغې ته لاسرسی ولري. نو د دې ویډیو جوړولو مطلب هم دا دی چې تر څو زموږ خلکو ته دې برخه کې معلومات ورسیږي. زیاتره ما ویډیوګانې لیدلې دي، دوی صرف دې باندې دي چې واتساپ څنګه هیک کېږي، څنګه به تاسو بل چا واتساپ ګورئ. نو زما په نظر د خو خبره نه ده، خو نننۍ ویډیو کې زه درته دا طریقه ښایم چې خپل واتساپ به تاسو څنګه خوندي ساتئ. رابشو خپل موبایل ته، دې کې به واتساپ خلاص کړئ. کله مو چې واتساپ خلاص کړه، دلته دا ګورئ، د درو ټکونو باندې به کلیک وکړئ. دې کې به لاندې راکوز شئ سیټینګ ته، هغې نه پس به دلته راشئ اکاونټ ته، ټو سیټ اپ ویریفیکیشن دې باندې به کلیک وکړئ. دا وګورئ دغه دلته نه دی انیبل شوی، مطلب دا دی چې دا کوډ نه دی ورکړی شوی. نو دلته به څه وکړئ، را به شئ انیبل ته، دا مو ولیدو، دلته به اوس کوډ ورکړئ، دوباره یې غواړئ بیا به یې ورکړئ. دلته درنه ایمیل غواړي، یو ایمیل ورکړئ چې کوم ایمیل تاسو ورکوئ، او دلته به هم همدا ایمیل ورکړئ کوم چې تاسو مخکې ورکړه. اوس دې باندې دا کوډ ولګېده، دا کوډ مو دلته ورکړه که نه. اوس به د دې فایده درته وښیم چې دا څه فایده لري. ګورئ دوستانو، الله مکه که ستا سیمې کارت کم بل چاته په لاس ورغلی و، هغې ستا سیمې کارت خلاص کړی و یا د سره و، نو په هغه صورت کې هغه کولی شي چې ستا په نمبر باندې واتساپ خلاص کړي. کله چې دی کوښښ وکړي چې ستا نمبر باندې واتساپ په کم بل موبایل کې خلاص کړي، نو دلته اول یو کوډ موبایل ته راځي، کوم چې ستا سیم دی هغې ته به راځي، خو دې نه پس یو بل کوډ راځي کوم چې د مونږ اوس ورکړه، نو همدا کوډ به ورته راځي. نو دا کوډ خو دته نه دی معلوم که نه، نو دی به ونشي کولی چې ستا واتساپ ته داخل شي. د اول سټیپ ممکن دې باندې به پوه شوي وي که نه. نو راځو دویم سټیپ ته. دویم سټیپ کې به څه کوئ، دغه 3 ټکي ګورئ، دې ځای باندې به کلیک وکړئ. دې کې به لینک ډیوایس ته راشئ، دې باندې به کلیک وکړئ. دا ګورئ دوستانو، که چیرې ستاسو موبایل دغه قسم و چې کوم د زما واره دی، نو دا په دې معنی دی چې ستاسو موبایل کوم بل چا سره کانیکټ نه دی، مطلب بل څوک نشي کولی چې ستا معلومات وګوري. راځو اوس به یې کنیکټ کولو طریقه مو ګورو چې څنګه کنیکټ کېږي، او که چیرې کنیکټ وي نو بیا څنګه ښکاري. راځم دا اول زه بل موبایل سره کنیکټ کوم، را به شم زه دلته لینک ډیوایس باندې به کلیک وکړم، دا به اوکې کړم، د نه پس به دا کنټینیو باندې کلیک وکړم، الاو به یې کړم. اوس به زه بل موبایل کې دغه کیو آر کوډ سکین کړم، دا مو ولیده همدغه ستا موبایل د بل یو موبایل سره کنیکټ شو. اوس چې ستا موبایل ته کوم چا میسیجونه راځي یا کوم بل چاته ته میسیجونه کوي یا تصویران لیږي، هغه په اسانۍ سره کولی شي چې ستا میسیجونه مو ګوري، او کوم تصویران چې تا ته کوم بل چا رالیږلي او یا بل چاته تا لیږلي هغه مو ګوري. او ګوره دلته دا انټرفیس هم بدل شو، مخکې دا قسم او اوس تاسو وګورئ دا قسم شوی دی، مطلب یو ډیوایس کنیکټ دی. نو دا به بیرته څنګه ختمو، را به شو دلته به کلیک وکړو، هغې نه پس به لاګ آوټ باندې کلیک وکړو، نو دا موږ سره ختم شو. اوس هغه کس نشي کولی چې زموږ معلومات وګوري. نو که چیرې ستاسو واتساپ دغه قسم و چې دا کوم تاسو په سکرین باندې ښکاري، نو دا په دې معنی دی چې ستاسو واتساپ کوم بل چا سره کنیکټ نه دی. او که چیرې د قسم و، نو دا په دې معنی دی چې ستا د واتساپ معلومات کوم بل څوک هم ګوري. نو که و نو بیا به یې لاګ آوټ کړئ، او که نه و نو همداسې یې پرېږدوئ، او کله نه کله خپل واتساپ چیک کوئ. سمه ده. نو پیل خل دغه 2 طریقې ضروري وي چې تاسو یې زده کړئ. که دا ویډیو تاسو ته خوند درکړي نو کمنټ کې راته ولیکئ، او لایک یې ضرور کړئ. دغې ترڅنګ د نور داسې ویډیوګانو لپاره احمد ټایمز ضرور فالو کړئ. نور زه غواړم د نه په همدې ځای اجازه، تاسو ته ښه وخت، ښې شېبې، د خدای په امان.